داسې نباتات چې په خپلو مرګونو وسلو سره حشرات خپل ښکار ګرځوي. دا نباتات د نورو نباتاتو په نسبت ډېرې خطرناکې ځانګړنې لري. کله چې حشرات یا هم د الوتونکو یو ډول وغواړي له دې نبات څخه د خوړو په توګه استفاده وکړي، نو خبر نه وي چې په دام کې پرېوځي او د نبات ښکار کیږي. دا نباتات د خپلو لشکو څخه د وسلو په توګه ګټه اخلي او الوتونکي په خپل غېږ کې کلک نیسي تر څو د وتلو لار پیدا نه کړي. دا نباتات په خپلو لشکو کې یو ډول زهر لري. دا نباتات ډېر ډولونه لري چې د ټولو یوه دنده ده چې په کوم ډول حشرات او الوتونکي ونیسي او خپل خواړه یې وګرځوي. د دې ډول نباتاتو خوله خلاصه وي او کله چې الوتونکي د نبات غېږ یا منځنۍ برخې ته ننوځي، نو بیا نبات د موقع څخه په ګټې اخیستنې الوتونکی ګیروي او په وژلو یې بریالی کیږي. دا ډول نباتات د ځمکې پر سر هر چا ته نوي دي او په لومړي ځل کتو سره هر څوک حیرانولی شي، ځکه د دوی مهارتونه او د ګیرونې چل ډېر ګواښونکی دی.